بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. محترم لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو عقل ته ځانګړې شوې. نن په دې باندې خبرې کوو چې د شریعت له مخې عقل څه ته وایي. د عقل ډولونو ته ورځو چې عقل په څو ډوله دی. همدارنګه شریعت ښه عقل ته کوم معیار ټاکلی دی. هغه عقل چې په معیار برابر نه وي، یعنې په ټولنه کې کم عقل، هغه ته شریعت کومې علامې ایښې دي، موږ ته یې ښودلي دي چې هغه کوم علایم دي. همدارنګه ورځو هغه مهم بحث دی چې هغه د عقل اهمیت دی، چې په شریعت کې بیا عقل ته څومره اهمیت ورکړل شوی. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. الله مو خوشحاله او آباد. شیخ صاحب ورځو عقل د شریعت له مخې څه ته وایي؟ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب سیرت سے انسان اللہ تعالیٰ ډېر قیمتي پیدا کړی. بله. او د انسان هر اندام قیمتي دی. بله. او د هر اندام مثل نشته. او دنیا د هغې د قیمت نه عاجزه ده. بله. خدا د الله تعالی مهرباني ده چې دغه تحفې د انسان ته ورکړي دي او هر اندام یې دومره ورته قیمتي ورکړی چې د انسانیت په فکر کې د هغې قیمت څوک نشي ادا کولی. نو هر اندام یې قیمتي دی، خو بیا په ټولو کې قیمتي پرزه د انسان په بدن کې د عقل دی. بله. یو بزرگ تیر شوی دی، علی ابن عبید نوم دی. د یو ورځ خلکو ته ووي العقل ملک والخصال رعیة. عقل بادشاه دی. بله. او د دې بدن چې باقي څومره صفتونه دي دی رعیت دی. بله. که بادشاه قوي وي رعیت قوي دی، که بادشاه کمزوری رعیت کمزوری. د چا عقل چې قوي وي د هغه د بدن ټول اخلاق او صفات قوي. بله. د چا چې عقل کمزوری د بدن باقي خصال او صفتونه هم کمزوري. نو یو بانډچي دا خبره واورېده. بله. وی ان هذا الرجل یقطر عسلا. دا سړی خو د خولې نه شات تویوي. څومره قیمتي خبره وکړه. بله. نو عقل د بدن بادشاه دی. قرآن کریم کې بیا بیا الله تعالیٰ فرمایي ای بندگانو دغه اسمان چې ګورئ، د ځمکه چې ګورئ، دا ستوري ګورئ، دا غرونه ګورئ، دا ورځ ګورئ، دا شپه ګورئ، دا ټول زما د وجود او د قدرت دلایل دي، خو هر چاته نه عقلمندو ته. نو د دې ټولو کائناتو نه فایده اخیستل کېږي دا په عقل باندې. بله. معلومیږي دا چې عقل قیمتي دی. دیو جن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لما خلق اللہ العقل قال له اقبل فاقبله. بله. اللہ تعالیٰ چې عقل پیدا که نو الله ورته وفرمیل مخکې راشه. نو دی راغی، خبرې ومنله. ثم قال له ادبر فادبره. الله ورته وفرمیل په شا لاړ شه، نو په شا لاړو، منونکی و، خبرې ومنله. اللہ تعالیٰ ورته قسم کوي والله، الله فرمایي فبعزتي وجلالي لارکبنک فی احب الخلق الی. زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي، بله، زه به تا د هغه چا په بدن کې اچوم چې څوک ماته ډېر ګراني. دې وجه نه عقل ته په عربۍ کې یو بل لفظ استعمالیږي، هغې ته لب وایي. اولو الالباب، بله، خاوندان د عقلونو. لب اصل کې مغز ته وایي. بله. موږ او تاسو چارماغ مات کو مغز پکې، بادام مات کو مغز پکې. پښتو کې ورته مغز وایي، عربۍ کې ورته لب وایي. عقل ته ولې لب وایي؟ وی ځکه چې د انسان د دې ټول بدن حیثیت د پوستکي دی، او د عقل حیثیت دا د مغز دی. پوستکی کاریامد نه وي چې مغز پکې نه وي. موږ تاسو بازار کې چې میوه واغسته پوستکی وي او مغز پکې نه وي،
هغه څوک نه هلي هغې ته پوچ وایي هغې ته پوچ وایي یعنې بلکې که چارماغ مات کي او مغز ترې وباسي بلې نو دغه چارماغ څوک هم دغسې هم نه اخلي نه اخلي دغه رنګې د انسان قیمت دا په عقل معلومیږي که عقل پکې و بدن قیمتي دی بلې که عقل پکې نه و بدن کمزور دی رسول الله مبارک فرمایي لما خلق الله الجهل الله چې جهل پیدا کو فقال له اقبل فادبره ورته وی مخکې راشه نو په شا لاړه ثم قال له ادبر فاقبله ورته وی په شا لاړ شه نو په مخې ته راغی بلې الله فرمایل فبعزتي وجلالي لاركبنك في ابغض الخلق الي زما دې په عزت او په جلال قسم وي تا به زه ستا هغه بدن کې د هغه چا په بدن کې داخلوم چې ما ته د ټولو نه مبغوض ترین یو ناخوښه مي نو عقل دومره قیمتي شی دی چې عقل چا کې راغو او کامل و دومره په خدای ګران دی چې عقل یې کمزور و دومره د الله تعالی ناخوښ دی نو د انسان خوښېدل او نه خوښېدل د دې دپاره موقوف علیه د عقل دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عائشې صدیقی رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وی ای عائشې مؤمنان به جنت ته ځي او مرتبې به الله ورکوي خو بقدر عقولهم په اندازه د دوی د عقلونو که د چا عقل اعلی او جنت کې به اعلی مرتبه وي که د چا عقل ادنا او جنت کې به ادنا مرتبه وي نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې قربان الله نه دی ویلي تلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون دغه جنت چې تاسو درکړی شوی دی دا په سبب د هغې چې تاسو عمل کوو نو الله فرمایي خلک به جنت ته د عمل په وجه ځي او تاسو وایې چې د عقل په اندازه به ځي رسول الله مبارکو فرمایل وبقدر عقولهم یعملون دوی خو په اندازه د خپلو عقولو عمل کوي که سړی عقلمند و نیک اعمال به ډېري او که سړی قمقل و نیک اعمال به کمی نو عقل انتهایی قیمتي دی نو دا خو د شریعت په رڼا کې د عقل مختصر قیمت مې درته ووی نور تفصیل ته راځو شیخ صاحب په اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني پوښتنه وکړئ مولوي صاحب ما یو پوښتنه وکړه اول خو د کوم ختم چې چاره پوښتنه موږ د چاره پیلې دا چې د یوې چهارشنبې نه تر بلې چهارشنبې پورې یو 15 درجې لوستل کېږي هغه چې ما د بلې چهارشنبې پورې مې ویل خو 50 درجې مې لا پوره کړه دا ختم اوس کوم چې ما ختم پرې خیم د ختم د دوام ورکړی ده ښه موږ باید شیخ صاحب نه پوښتنه وکړو چې خپله دغه ختم څنګه نه کېږي که دا ختم زه اوس په پوره کړم دا ختم به اوس ګناه خون لري ښه بله پوښتنه لرئ هو مولوي صاحب پوښتنه چې وکړه د مشکل د حل لپاره دعا د مولوي صاحب وکړئ او بل چې د حافظې قوي کولو لپاره سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه شیخ صاحب راځو موضوع ته دویمه خبره د عقل متعلق چې عقل څه معنا ده او عقل د انسان په بدن کې په کوم ځای کې پروت دی بله نو عقل عربي لفظ دی او معنی د تړل سړی اوښ تړي یو حیوان په یو رسۍ په یو پړي تړل دغې ته عقل وایي نو عقل ته عقل ځکه وایي چې دا د انسان دا بدن تړي انسان خو حیوان دی دکې خو سرکشي پرته ده دکې طغیان پروت دی د د لاسونو حرکت تړل د پښو د حرکت تړل د سترګو د لیدلو حرکت تړل د ټول بدن د تړلو دپاره خدای پاک دا قوت پیدا کړی دی دې ته عقل وایي د دې وجې نه انسان کې چې عقل وي دی د خدای پاک احکامو ته متړلی شو نو د شریعت احکام دې کې شرط دا دی چې مکلف به عاقل وي که یو ماشوم نابالغ یو عقل پکې نه وي دته شریعت حکم نه دی متوجه ځکه عقل پکې نشته که یو سړی بالغ خو عقل پکې نه لیونی دی دی د الله تعالی احکامو ته نه دی تړلی شوی نو لیوني ته احکام د شریعت نه دی متوجه نو عقل معنا تړل او دا انسان د الله تعالی احکامو ته د رسول الله مبارک سنتو ته د مور او پلار او د معاشرې
قانون منلو ته د عقل تړي بله. ځکه ورته عقل وایي. بیا د عقل د انسان په بدن کې کم ځای کې دی نو دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا د امام شافعي رحمه الله فرمایي عقل د انسان په زړه کې دی بله. او حکومت یې په ټول بدن دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نه، عقل د انسان په دماغو کې دی، خو د دې د عقل رڼا چې ده دا په زړه پرته ده، نور اوسیږي د انسان په دماغو کې. نو زموږ علما وایي عقل هي قوة ادراکیة موضعة فی الدماغ، دا یو قوت ادراکي دی چې په دماغو کې کېښودلی شوی دی او د دې رڼا تسلط چې دی دا په زړه دی. نو علما تطبیق کوي چې محل د عقل دا دماغ دی او د دې د رڼا محل چې زیات تسلط دی دا په زړه ځکه دی چې زړه حاکم دی په دې بدن. زړه فیصله کوي، نو چې زړه فیصله کوي نو د عقل رڼا چې ده دا په دې زړه باندې ده. دا خو د عقل د محل متعلق دی. اوس عقل په څو قسمه دی؟ نو علما وایي عقل دوه قسمه دی. یو ته عقل غریزه وایي، دا هغه عقل دی چې نه زیاتیږي نه کمیږي، یو برابر. بس انسان دنیا ته راته نو دته دغه قوت په دماغو کې ایښی دی، دا نه زیاتیږي او نه کمیږي. په دې کې هر سړی دې سره برابر دی او په دغه عقل باندې بنا د احکامو ده. څنګه چې الله تعالی انسان پیدا کړی دی هر چاته یو عقل ورکړی، نو د هر سړي نه مطالبه د دې احکامو ده. بنا د احکامو په دې عقل غریزه دی، دا زیادت او کمی نه قبلی. دویم نمبر داسې عقل دی چې زیادت قبلی. دا هغه عقل دی چې د هغې زیاتوالی په تجربو راځي. څوک ډېره تجربه وکړي نو بیا عقل زیاتېږي. دا هغه عقل دی چې د هغې زیاتوالی په زیادت د عمر هم راځي. عمر سړي ډېر شي نو عقل یې زیات شي، ډېر څه وګوري. دا هغه عقل دی چې د دې زیادت په اورېدلو د مخکینیو علماو د قصو باندې دی. مخکینیو خلکو قصې واوري هغې سره عقل زیاتېږي. دا هغه عقل دی چې د دې زیادت د الله تعالی د طرف نه غیبي راځي. لکه قرآن کریم قصه ذکر کړې ده د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام. داود علیه السلام ته یو فیصله راغله، یو شپونکی دی یو دهقان دی بلکې باغان دی. باغان مفسرین وایي انګوري کرلي وو او انګوري غوچې نیولې وې او غوچې ځمکې ته ټیټې کړې وې، یعنې قریبه وي استعمال ته او خوراک ته. دا شپونکی ولګېده، ده ورباندې دا پسونو میږې راوستې، هغې وخوړه، تاوان وشو. دا دواړه راغله داود علیه السلام ته. داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام پلار دی. سلیمان علیه السلام وړوکی هلک دی او عمر مبارک تقریبا 11 کاله دی. دا د دروازه کې ناست دی، دا دواړه ورغله. داود علیه السلام ته فیصله واوروله. باغان ورته وي د انګورو باغ مې او داسې انګورې نیولي وو، غوچې راښکته شوې. دې سړي ورباندې پسونو میږې راوسته، زما هغه مال یې وخوړه، هغه رمې باندې وخوړه. زموږ فیصله وکړه. داود علیه السلام قیمت ولګاو. د انګورو چې څومره قیمت و د دې شپونکي د پسونو او د دې رمې هم دومره قیمت و. دواړه قیمتونه برابر و. نو چې دواړه برابر و نو فیصله یې وکړه. ورته وی چې ای شپونکیه ته به په تاوان د دې انګورو کې دا ټوله رمه درته ورکړي. زه وی دا مو فیصله شو، ځکه چې د انګورو قیمت او د رمې قیمت یو دی. کله چې دا دواړه نفر د داود علیه السلام نه راووت، سلیمان علیه السلام وی پلار مې کومه فیصله وکړه؟ وی پلار دې دا فیصله وکړه چې قیمت د انګورو او قیمت د دې پسونو دا سره یو دی. نو زما نه یې رمه دته ورکړه. ورته وی چې غیر هذا اوفق و غیر هذا ارفق. یاره د دې نه یو بله فیصله ډیره موافق ده د حق سره او ډیره نفع کوونکې د تاسو دواړو ته. داود علیه السلام خبره واورېده چې بچي مې داسې ورته وویې، نو راویې غوښته. ورته وی بچیه زما د دې فیصلې نه ارفق بالفریقین کومه یوه وه چې دواړو ته ډیره فایدهمند دی. سلیمان علیه السلام ورته وی چې زما په نظر ډیره فایدهمنده دا ده چې دا د انګورو باغ
دا د شپونکي ته ورکړه چې د دې حفاظت کوي، د دې به تربیت کوي تر دې اندازې پورې چې دا انګور دې حد ته ورسېږي چې کم وخت کې د په دې رمې خوړلي دي، او دا پسونه او میږې دې دهقان کاکا ته ورکړه، دی به د دې وړی خرڅوي، شیدې به خوري ترې، دی به د دې نه نفع اخلي. کله چې انګور زوړ حالت ته ورسېدل، دا دهقان کاکا به دا رمه شپونکي ته واپس کړي، شپونکی به دته باغ واپس کړي. نو شپونکی دا د رمې نه خلاص نه شو او تاوان هم خلاص شو، او باغبان ته خپل انګور بیا هم هغه حد ته ورسېده. دغه زمانه چې ده تېره کړه نو دی په فایده کې تېره کړه، هلته پسونه میږې ورسره وي، ځکه هغې میوې خوړه، هغې شیدې خوړې. بس ورته وی چې بچیا یا بنی القضاء قضاؤک، بچیا فیصله به ستا فیصله ده. دې ځکه علما وایي چې ګوره داود علیه السلام مشر شخصیت، سلیمان علیه السلام کشر هلک د 11 کالو، لیکن د ده دا عقل زیات شوی دی په هغه مهربانۍ د الله تعالی چې هغه غیبي احسان الله تعالی د سره کړی. لکه د دې متعلق چې علما د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په باره کې وایي دته خدای پاک ډېر لوی عقل ورکړی، او دا زیادت د عقل په نورو دا په اعتبار د هغه خاصه مهربانۍ د الله تعالی و. زمونږ د علم یو کتاب د سیرت سیم هغې ته نفحة العرب وایي، په هغې کې قصه ده د عقل او د تجربې موافق. ویلې یو 2 نفره و او هغه راغله د کور نه یو هم ډوډۍ راویسته او بل هم ډوډۍ راویسته. یو چې د کور نه ډوډۍ راویستې نو 3 وې، او هغه بل د کور نه ډوډۍ راویستې 5. نو 5 او 3 څو کېږي؟ 8 کېږي. دې کې یو سړی په لاره تېرېده، دوی باندې سلام وکړه. زمونږ د اسلام مسله دا ده چې څوک ډوډۍ خوري نو په هغه به سلام نه کوي. علامه شامی رحمه الله لیکلي 15 مقاماتو کې سلام مکروه دی. که موږ او تاسو ژوندي یو بیا به یو ورځ په دې موضوع باندې بحث وکړو د سلام متعلق. نو ډوډۍ والا باندې به سلام نه کوي، که ستا ډوډۍ ته زړه کېدو وږی وې نو بیا به سلام وکړي. دا درېمګړی چې په دې لار تېرېده په دوی سلام وکړه السلام علیکم. دوی ورته ست وکړه چې راځه ډوډۍ وخوره. چې راکوز شو دوی سره کېناستې د ډوډۍ وخوړه. کله چې تله 8 درهم یې ورکړه د لاروي دوی ته 8 درهمه پرېښود، لاروی خو لاړ. د دې دواړو خپلو منځونو کې لانجه شو. چا چې د کور نه 15 ډوډۍ راویستلې وې، ده وې زما ډوډۍ 15 وې، روپۍ به هم زه 15 والم. چا چې 3 ډوډۍ د کور نه راویستلې وې، هغه وې زما ډوډۍ 3 وې، 3 روپۍ دا ده ورته وی 15 ډوډۍ روپۍ به زه والم، 3 به ته والې. او ښه حساب یې روغ راته ډوډیو سره. ما 15 ډوډۍ راویستلې، 15 زما، ستا 3 دي نو ته به 3 روپۍ واخلې. هغه ورته وی نه، په منځ به یې نیمه ډوډۍ ته اعتبار نشته، بس مو ته دواړه شریک یو، 4 ستا او 4 زما. وی راځئ چې ځو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چې لاړ، ورته وی قربان ما د کور نه 15 ډوډۍ راویستلې وې، د 3 راویستلې دي، درېمګړي موږ ته 8 روپۍ راکړې. نو زه درته وایم چې زما ډوډۍ 15 دي نو روپۍ به زه 15 والم، ستا 3 دي نو ته به روپۍ 3 والې. دی راته وایي 4 به تا اخلي، 4 به زه اخلم، زه په حق راضي کېږم. نو حضرت علی صاحب د 3 ډوډۍ والا ته ووی چې دی 3 روپۍ درکوي نو احسان د سره کوي، ویخله. هغه ورته وی والله لا ارضي الا بممر الحق، قسم دی که زه راضي شم مګر د حق په فیصلې به راضي کېږم. 3 څنګه واخلم؟ ورته وی چې د حق فیصله یادی نو ستا 1 روپۍ کېږي، 4 څه کوې 3 دې هم نه کېږي. هغه ورته وی قسم دی چې ته ما پوه کړې چې زما 1 روپۍ کېږي، زه به مغه 1 واخلم. ورته وی ګوره ستا 100 ډوډۍ وې وایي 3، د ده 100 ډوډۍ وې 15، 15 او 3 کېږي 8، خوړونکي 100 وایي 3، خوړونکي خو 3 دي، 2 تاسو یې یو میلمه. اوس کېدای شي یو ډېره خوړلي یو کمه خوړلي. والي صاحب ورته وفرمیل زه به ورته داسې فیصله وکړم چې ټولو خوراک یو قسم کړی. دې باندې راځي؟ وی راځي یم. ښه وی تاسو 3 خوړونکي یې، یو ډوډۍ 8 دي، نو یوه ډوډۍ یوه حصه تا خوړلې، یو ده یو میلمه، خو داسې شوي دي که نه؟ نو 8 ډوډۍ دي او هر یو 3 حصې خوړلې دي د هرې ډوډۍ نه. نو ټولې ټوټې څو شوې؟ 40. 8 ته په چې 3 کې ضرب ورکړې
څلېرویشت کېږي او نو 8 حصې تا خوړلې دي 8 حصې ستا د ملګري خوړلې دي او 8 حصه میلمه خوړلې دي بله ځکه هره ډوډۍ موږ 3 حصې کړه یو تا وخوړه یو ده وخوړه یو هغه وخوړه ویل دا منې وي دا منم ورته وی خوا ستا ډوډۍ څو وې وایي 3 وی د هرې ډوډۍ نه چې 3 ټوټې جوړې کې څو جوړېږي 9 او خوړلې دي څومره دي 8 بله یو پاتې شوه د ده څومره ډوډۍ دي وي 15 وی د هرې ډوډۍ به موږ 3 حصې کړو نو د ده نه به څو ټوټې جوړېږي 15 د خوړلې څومره دي ویلې 8 نو د 15 نه چې 8 لاړې شي و پاتې کېږي هغه میلمه 2 حصې د ده ډوډۍ خوړلې ده 1 حصه تا خوړلې ده 2 روپۍ د ده کېږي او 1 روپۍ ستا کېږي هغه وی قسم دی چې ما ته په د 1 روپۍ کې چې کومه مزه ده دا راته په هغه 3 او 4 کې نه وه دا علما وایي دا هغه عقل دی دې ته خو زموږ ستاسو مازغه کله رسېږي ډېره مشکله دا هغه عقل دی چې دا الله تعالی زیات کړی دی په یو خاصه مهربانۍ خپلې باندې بعض انسان باندې الله تعالی یو احسان وکړي یو فضیلت جزئی ورکړي او هغه ته خدای پاک داسې پوهه او عقل ورکړي چې دنیا ترې نه عاجزوي نو دا هغه 2 نمبر عقل دی چې دا په زیادت د عمر سره زیاتېږي دا په تجربو سره زیاتېږي دا د مخکینیو خلکو په قصو اورېدلو سره او دا د الله تعالی په خاصه مهربانۍ باندې نو عقل اقسام چې دي دا 4 دي دا 2 دي دا سیرت صاحب 3 خبرې شوې 4 نمبر خبره دې 4 نمبر خبره تفصیل ته راځو شیخ صاحب خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله ته ستړی مه شئ مهرباني پوښتنه وکړئ مننه ژوندی اوسې سیرت صاحب ته او شیخ صاحب محترم ته سلامونه احترام همدارنګه لیدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم سیرت صاحب 2 پوښتنې مې درلودلې مهرباني یو پوښتنه خو دا سیرت صاحب چې یوه زنانه مشکل ولري او د ملکتیا له وجې نه اوس مختلفې لارې دي دغه د اولاد د بندېدلو که نه یو رقم ته په دې مټه کې ګولۍ ږدي چې دغه خو به د شریعت له نګاه نه کوم تاوان یا کومه ګناه نه لري یوه پوښتنه ده او بله پوښتنه دا ده سیرت صاحب چې زه خپله په کور کې داسې اقتصاد مې چندان سم اقتصاد نه ده اقتصاد مې ژوبل ده خیاطي کوم خو د دې تر څنګ یو څه ماشومان ماته راځي د قرآن کریم درس ورته وایم قرآن کریم ورته ښیم نو که چېرته اوس د دغه د وخت د کموالي له وجې نه تر اختره پورې زه دغه ماشومان رخصت کړم نو آیا ماته خو د کومه ګناه پکې نه وي د شیخ صاحب محترم نه مې دغه پوښتنه ده ولې رخصتوي د څه دپاره ولې رخصتوي خو وخت کم ده یو خوا هلته معلمي هم لرم دغه محلي صنفونه دي د وخت د کموالي له وجې نه چې تر غرمې پورې هلته تدریس کوم شاګردانو ته او بعد له غرمې نه 4 بجو نه یا 3 بجو نه تر 5 بجو پورې دغه ماشومان راځي د قرآن کریم درس ورته کوم نو د بل خوا نه اقتصاد غریب خوار د اقتصاد ژوبل ده د اقتصاد د کمښت له وجې نه چې زه خیاطي کوم په کور کې نو دغه د خیاطۍ له وجې نه درته کوم سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته شیخ صاحب راځو 4مې خبره ته 4مه خبره دا ده چې عقل څو اجزا لري بله د مشهور روایت ته د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها افرمایي عقل 10 اجزا لري بله 15 اجزای ظاهریه دي او 15 اجزای باطنیه دي بله 15 اجزا داسې دي چې ښکاري په ظاهر او 15 اجزا تعلق د باطن سره دي بله اجزای ظاهریه 15 دا دي اول چپواله خبرې نه کول بله زموږ علما وایي لو كانت التکلم فضة لكانت السکوت ذهبا که دا خبرې کول سپین زر وی نو چپوالی به سره زر وی نو یو جزء دا دی چې کثرت الصمت چپوالی ډېر بله 2 نمبر جزء چې دی هغه عاجزي ده تواضع 3 نمبر حلم بردباری څوک د خبرو کې ته بزغان غلی 4 نمبر امر بالمعروف او نهي عن المنکر خلکو ته په نیکۍ باندې امر کول او د بدۍ نه منې کول 5 نمبر تحقیر النفس 5 نمبر چې دی بله دا تحقیر النفس نفس ته سپک کتل
نو یو چپوالی، بله دویم حلم، دریم تواضع، بله او څلورم امر بالمعروف، او پنځم نمبر عمل صالح. بله نیک عمل. دا پنځه اجزا ظاهریه دي، پنځه بیا اجزا باطنیه دي. هغې تفصیل ته راځو شیخ صاحب، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو ګرانو لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مه ځئ، له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. شیخ صاحب راځو پنځه اجزاو ته. نو څلورمه خبره دا ده چې د عقل اجزا، نو په حدیث د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کې راغلی دي چې عقل دپاره 10 اجزا دي، بله 15 اجزای ظاهریه او 15 اجزای باطنیه. اجزای ظاهریه کې اول چپوالی دی، خبرې کمې کول یا نه کول. بله دویم نمبر حلم دی، بردباری چې ورته. دریم نمبر تواضع ده. بله څلورم امر بالمعروف نهی عن المنکر، او پنځم عمل صالح. بله کم اجزا چې باطنیه دي هغه 15 دي. اول التفکر، هر شي کې ښه فکر کول. بله د دې څه مقصد دی، د دې څه مقصد دی. قرآن کریم کې بیا بیا الله فرمایي فکر نه کوئ، افلا تتفکرون. نو فکر ډېر قیمتي دی. بله دې وجه نه زه درته یو قصه وکړم. یو ځای کې به یو کارخانه خرابه شوې وه. بله چې کارخانه خرابه شوې وه، بیا ورته د جرمني یا بار ملک نه یو سړی راوغوښت، هغه نه چلېدله. بله بیا کارخانې والا ته وی چې یو سټک راوړه. سټک یې د لرګي راوړه، بیا یو پیپ ته داسې وار ورکوي وه. ویلې زه اوس چالان که، چې چالان شو، چې بټن یې وویلې چالان شو، ورته وی څو شکرانه دې شوه. هغه ورته وی $10,000. ورته وی عجبه ده، نه دې نټ خلاص که، نه دې میخ خلاص که، یو سټک باندې $10,000 غواړې. ورته وی د یو سټک مې درنه $1 واغست، خو دا 9,999 دا د هغه فکر درنه غواړم چې سټک چیرته استعمال کړم. رسول الله مبارک ځکه وایي یو ساعت فکر کول د یو کال د عبادت نه افضل دی. یو کال عبادت د انسان په دې بدن کې دومره انقلاب نه راولي څومره یو ساعت فکر. نو اول فکر، دویم عبرت، بل نه عبرت واخلي. دریم استعظام الذنوب، ګناه لویه ګڼل چې دا خو زه د الله تعالی مخالفت کوم. څلورم الخوف من الله، د الله تعالی نه ډار. او پنځم تحقیر النفس، دا شیطان خاصې بدنام دی، کار ټول نفس کې دی. دا خپل نفس خپه کول او سپکول دا د عقل تقاضا ده. نو دا 10 اجزا د عقل دي. پنځم نمبر خبره قیمتي، عقل کومو شیونو سره زیاتیږي، دا ډېره مهمه ده، او عقل کومو شیونو سره کمیږي. دا هم یو غټه موضوع ده، خو زه به یې درته را مختصره کړم. زموږ علما وایي مشهور شیونه چې عقل ورسره زیاتیږي هغه 10 دي. اول شودې خوړل، د شودو کې تمام ویټامینز پراته دي. سړی په نارې شودې چکي، به دا د انسان د بدن دپاره هر یو جز دپاره فایده کوي، بیا خاص کر د عقل دپاره. دې وجه نه شودې چې څوک په خوب کې ویني د هغې نه تعبیر کېږي په علم سره. دویم نمبر چې عقل زیاتی شاتو خوړلو سره، خو د ورځې وړي کې چې شات خوري اوبو کې به یې ژمي کې همدغسې. دریم نمبر شنه دڼیا خوړل، وچه دڼیا خوړل، شنه نه. څلورم شین فصل ته کتل. پنځم شین فصل کې سار کې ګرځېدل. شپږم وچه ډوډۍ خوړل. موږ او تاسو ګرمو ډوډۍ پسې ګرځو، خو وچه ډوډۍ خوړلو سره دې سره عقل زیاتېږي. اووم نمبر خوږه مڼه خوړل. اتم نمبر تجربې ډېرې کول. نهم نمبر د مخکینیو خلکو قصې اورېدل. لسم نمبر عبادت. عبادت کې بیا ټول شیونه شامل دي، مونځ دی، اودس دی، او روژه ده، او نوافل دي، او تلاوتونه دي، نیکانو سره ناسته. به دا ټول دینی امور چې څومره دي دا د عقل د زیادت دپاره سبب دی. څلوېښتو شیانو سره عقل کمیږي. علامه شامی رحمه الله لیکلي، په هغې کې به هم درته 10 ویم. اول نمبر کله چې سړی اودس کوي، کوم ځای کې چې اودس کوي هلته نجاست پروت دی، دی نجاست ته ګوري، پلیتۍ ته ګوري، دې سره عقل چې دی راکمیږي. دویم نمبر خپل عورت ته کتل. دریم نمبر هلته د استنجا په ځای کې خبرې کول. زموږ دا ځوانان که فکر دې کړی د موبایل ګوري بیت الخلا کې، میسیج اوري مو میسیج یې کوي، نو ځکه هوښیار هم دي، دې سره عقل ختمیږي. څلورم
کم ځای کې چې سړی اودس کوي لاس او پښې وینځي هلته به لاړې نه توکوي. 5 نمبر هلته به خپله پزه نه پاکوي. کله چې اودس کوي او لاړې توکولي خراش کې توکولي په کار دا دی چې د هغې ځای نه پورته شي بل ځای کې هلته به یې نه کوي. 6 نمبر کله چې اودس یې وکړه نو په لمنه باندې مخ وچول دې سره عقل کمزوری کېږي. 9 نمبر ادیره کې په دې قبرونو باندې چې کوم لیکل دي فلانی د فلانی بچی وفات شوی دی په دې تاریخ یا بعضې خلکو آیت الکرسي لیکلی دا خو غلط کار کړی. په قبرونو باندې تلاوتونه لیکل آیاتونه لیکل دا ناروا دي. د هغې وجه دا ده چې خلک د هغې احترام نه کوي. هغې باندې اوبه تویږي هغه لاندې غورځېږي اکثر په د حیوانات هم ګرځي او نه مړي ته فایده ده. مړي ته فایده د تلاوت ته خو په هغې کې چې کوم لیکل دي چې فلانی د فلاني بچی په دې تاریخ مړ دی دې سره علامه شامي رحمه الله فرمایي عقل او ذهن ورسره کمزوری کېږي. او 8 نمبر ادیره کې خندا کول. 9 نمبر ګرمه ډوډۍ خوړل. 10 نمبر ترش چې هر شی چې خوري هغې سره عقل کمزوری کېږي. نو 10 شیانو سره عقل کمزوری کېږي. مننه شیخ صاحب. وخت د خپرونې پای ته په رسېدو دی. د لیدونکو څو پوښتنې مې راخیستې. جنت پوښتنه ده وایي دغه کن فیکون ختم څنګه دی؟ دا کن فیکون ختم خو جناب سیرت صاحب ماته نه دی معلوم. نو د دې په ځای باندې چې استغفار ووایي او ورځ کې زر کرت برابر کړي دا د قرآن کریم نسخه ده. ټول مشکلات الله تعالی دې سره حل کړي. همدې دپاره بله پوښتنه هم کړې وه چې د مشکل د حل لپاره تاسو ورته دعا وکړه او د حافظې د قوي کېدو لپاره به څه وکړه. د دې ټولو دپاره هم دا ده. عابد وایي چې که زنانه مشکل ولري اولاد بندولی شي؟ د اولاد بندول شرعي د اولاد خو داسې نه بندوي خو داسې ګولۍ استعمالوي چې حیض بند کړي. نو دا حیض بندول په شریعت کې معنی نه دي خو لیکن طبي لحاظ سره تاوان کوي. کم شیونه چې خلقي الله پیدا کړي دي په کار دا دی چې موږ او تاسو هغه بند نه کړو. او اولاد بندولو کې 2 صورته دي. یو صورت دا دی چې طبیب حاذق ورته ووایي چې دا ښځه مریضه ده کمزورې ده او دا یې تربیت نشي کولی نو بیا روا دي. او که د طبیب حاذق وجه نه او دوی خپل خواهش پوره کوي ښځه وایي چې زه ځان نه کمزوری کوم یا د رزق او د تنخوا په وجه بیا ناروا دي. مننه. اخري پوښتنه دا وایي چې بله پوښتنه دا وایي زما اقتصاد ښه نه دی ماشومان راځي زه ورته سبق ښایم خو هلته معلمۍ ته ځم بیا کور کې خیاطیم کوم که دا ماشومان دغه ماشومان که چېرته بل استاز نه لري که دی یې پرېږدي نو همدغسې شاړ پاتې کېږي دی بیا ګنهګار دی. او که نن بل استاز لري د پرېښو بیا مدرسې ته یې ولېږه جومات ته یې ولېږه لکه د دوی سبق قضا نه شو شاړ پاتې نه شو بیا نه دی ګنهګار. مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کور مو ودان. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.